پاشا هغه پیغام دی ولې نه ووایه؟ هغه مهم نه و سلطانه. ولې؟ سلطانه یو لیوني حافظه کړې چې تاسې د هغه قرضداره یاست. هغه مې قصر ته وغوښت، یو څه پیسې مې ورکړې، مګر د قصر څخه نه ځي. هغه اوس چیرې دی؟ په قصر کې دی سلطانه. راویې غواړه. امر مو پر ځای کېږي. هغه هم دا اوس دلته راوله. ووایه زویه، له ما نه څه غواړې؟ سلطانه تاسو زما قرضداره یاست. ما څه وخت ستاسو څخه قرض اخیستی؟ سلطانه زه په تجارت مشغوله وم، مګر تاوان مې وکړ، ډېر قرضداره سولم. سلطانه هره شپه مې الله تعالی ته دعا کوله. ګوره وروره، اصلي مسله دې سلطان ته ووایه. لکه مخکې چې مې وویل، هره شپه مې الله تعالی ته دعا کوله. یوه شپه په خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مې ولیدی. هغه ما ته وویل زما حمید ته ووایه چې هره شپه یې پر ما درود وایه، مګر تېره شپه یې ونه وایه. ویل یې هغه ته ورسه او حاجت هغه ته ووایه، هغه به یې در پوره کړي. هغه څه وویل؟ بیا یې ووایه. ویې ویل زما حمید ها واخله. کېدای شي ووایه چې هغه څه وویل؟ ویې ویل زما حمید واخه. یو واري بیا ووایه څه یې وویل؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل زما و حمید ته ونیسه. یو واري بیا ووایه څه یې وویل؟ ویې ویل زما حمید واخله وروره. وروره همدومره کافي نه دي؟ کافي دي پاشا صاحب، په دا پیسو زما ټول پورونه ادا کېږي. ژوندی اوسې وروره. سلطانه نږدې و چې ټوله سرمایه ورکړې. ته څه وایې پاشا؟ قسم په لوی الله جل جلاله سره که چیرې هغه زما ټول سلطنت او باچاهي غوښتې وای، ورکول مې. پاشا تېره شپه په یو کار مصروف سوم، د کار پر میز مې سوی وم، د یاده مې ووتل چې درود شریف ووایم. هیله لرم چې الله تعالی د دې غفلت په خاطر ما وبخښي.